السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزام لوګری ورور میسج کړی، پښتنه کړی، لیکلی دی چې اول چې ماشوم پیدا شي هغه مسلمان وي که کافر وي. عزام ورور که موږ او تاسو د الله رب العزت کلام ته متوجه شو، همدارنګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک احادیثو ته متوجه شو، نو د هغو نه موږ ته دا ثابتیږي چې هر مولود په فطرت د اسلام سره پیدا کیږي. لکه چې الله رب العزت فرمایي فطرت الله التي فطر الناس علیها. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. نو هر ماشوم که هغه په کافرې او مشرکې کورنۍ کې دنیا ته سترګې غړوي، یا که هغه ماشوم په یوې مسلمانې کورنۍ کې دنیا ته سترګې غړوي، هغه مسلمان پیدا کیږي په فطري ډول باندې. نو که چیرې انسان چې په هغه فطرت باندې الله رب العزت پیدا کړی دی هغه فطرت او جوړښت لازم ونیسي، نو هیڅکله به د هغه نافرمانی او مخالفت ونه کړي. خو دا چې انسان د آزمایښت په ډګر کې قرار لري، هغه ته هوس ورکړی شوی، د شیطان لمسون او وسوسو سره مخ دی، دنیوي شهوتونه ورباندې غالبه کیږي، محیطي عوامل ورباندې اغیز کوي، نو ځکه په ګناه او معصیت کې اخته کیږي. که نه په فطري ډول باندې انسان که هغه د مسلمان مور و پلار نه زیږیږي او که د کافر مور و پلار نه زیږیږي هغه مسلمان دی. نو همدا وجه ده چې اکثره علمای کرام، محدثین او فقها په دې باندې متحد او متفق دي، او راجح قول همدا دی چې د کفارو ماشومان چې مخکې د بلوغ نه وفات شوي الله رب العزت به هغوی جنت ته بیایي. Allah